سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا الله مزه ستاسو په چوپړ کې د بوژو کمپتخیت او یا سلام وطنوالو 15 درس سره ملګرو. نننی درس 15 درس ده او دا درس د لبیمه یا ډریسنګ یا د کالو په باره ده. نو خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي او د ویډیو کتو سره که چیرې چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ تر څو د نوي درسونو نه پاتې نشئ. که پخواني ملګري یاستئ وطنوالو سره شیر کړئ تر څو ټول ترې ګټه واخلي. نو راځئ چې شروع وکړو درس ته. دوستانو دا زموږ تاسو هغه فهرست او یا فهرست ورته وایي. دا زموږ تاسو فهرست ده چې نن موږ تاسو د درس ته رسېدلی یو له بیمو یا ډریسنګ چې نن د دې په باره کې موږ تاسو بحث کوو. خو دا خبره تاسو په یاد ولرئ، ما تاسو ته د دې کورس په شروع کې وعده کړې وه که چیرې تاسو په صحیح توګه مخکې لاړ شئ نو 100% تاسو د دې کورس په آخر کې پوره به فرانسوي خبرې کوئ او حتی که ځینې لغتونه ځینې موضوعګانې په باره کې چې تاسو ته مشخص ما جوړ کړی ده او صحیح زده کوئ، تاسو کولی شئ چې د مثال په توګه د لاژانس ایموبیلیې مثال په توګه د رهنمایي معاملات بخش کې کار وکړئ یا مثال په توګه که دا نننی لغتونه زده کوئ امکان لري چې تاسو د کالو خرڅولو په برخه کې کار وکړئ یا مثال چیرته کالي اخلئ ستاسو په درد لګیږي. همداشانته دا نور درسونه مثال لګیوم فخوي او داسې نور شیان چې دا مثال تاسو په سوپر مارکې او یا په مارکیټو کې کار کوی شئ. نور همداسې نور نو تاسو ته دغه کورس ډېر پروفیشنل جوړ شوی ده دوستانو. نو خدای دې وکړي چې تاسو د دې نه ګټه واخلئ. سمه ده؟ نو راځئ چې درس ته شروع وکړو او ستاسو وخت نه ضایع کوو. ښه دوستانو، لومړی درس یا لومړی صفحه یا لومړی سلاید چې موږ سره ده دلته ویتما د تولې ژوغ ده. ویتما کالو ته ویل کیږي یا جامو ته ویل کیږي دوستانو. تولې ژوغ د هر ورځې جامو یا مثال په توګه تاسو هر ورځ چې هر څه اغوندئ دا هغه جامې تاسو ته ښیي چې په انګلیش کې ورته څه وایي ایوری ډے کلوتھس. سمه ده؟ او دا پښتو ژباړه یې دلته لیکل شوی تاسو ته. په عین وخت کې دوستانو یو خبرې ته متوجه اوسئ. تاسو دلته همیشه زه په یو څه باندې نیوکه کوم چې هغه مؤنث او مذکر نومونه ده. تاسو اوس په دې خبره ښه پوهیږئ، په فرانسه کې ژوند کوئ، په دې خبرو باندې ښه پوره رسېدلي یاستئ. که چیرې وغواړئ چې خبرې وکئ تاسو به هر څه ته مؤنث او مذکر آرټیکل استفاده کوئ. صحیح ده؟ نو د هماغه موضوع دپاره تاسو ته چې هر نوم یا هر لغت یا هر څه تاسو ته مخکې کیږي تاسو سره به د هغه نچر هم کېښودل کیږي. نچر مطلب دا ده چې هغه به مؤنث وي او که مذکر وي. نو که چیرې تاسو زموږ پخوانی سلایډو ته متوجه شوي اوسیږئ، توجه مو کړې وي، کوم نومونه یا کوم لغتونه چې مؤنث ده هغه ته ګورئ د ګلابي یا دا په دې رنګ باندې وي، او کوم چې نارینه یا مذکري هغه ټول په دې آبي رنګ باندې ده. صحیح ده؟ نو راځئ چې یو بل موضوع هم تاسو ته لږ دلته واضح کړو. دوستانو په ډېرو ځایو کې چې د هر لغت آخر کې دا ای راشي، دا ای وینئ، لکه ګوره ویست VESTE، دغه ای چې په هر لغت آخر کې راسي هغه مؤنث وي غیر د ځینې استثنا نه. هغه استثنا اوس که موږ زه تاسو ته بیان کړم اوس به تاسو ته ستاسو وخت نیول کیږي او بس بیا به موضوع ډېر غټیږي. سمه ده؟ نو د زیات اندازې په حساب یا زیات اندازه دا په یاد وساتئ چې د هر لغت په آخر کې چې ای هغه امکان یې دا ده چې څه شی ده؟ هغه مؤنثه یا ښځینه نوم ده. اوس ګورئ مثال داسې اوس د دې کوستوم په آخر کې ای ده، ولې دا څه شی ده؟ مذکر نوم ده. دا یو جلا موضوع ده، جلا بحث ده. نو
د باندې سر به نه خوږوئ، خو صرف به دا زده کړئ چې د هر نوم یا د هر ورب یا د هر اجکتیو صحیح ده په آخر کې چې ای راغی یا دوه دانې ای راغی هغه څه شی ده؟ هغه مؤنث کلمه ده. نو راځئ چې شروع وکړو. هماسې د پخوا په شان فرانسوي ده، انګلیسي ده، پښتو ده او دري ده. د بخښنې سره دري په دزي لیکل شوی، خو موږ هم انسانان یو، خیر د موږ نه هم څه غلطي چې کېږي موږ ته بخښنه کوئ. ښه، نو زه به ځینې لغتونه یو څو ځلې تاسو ته تکرار کوم. مهرباني وکړئ تاسو که چیرې غواړئ چې خپل تلفظات صحیح کړئ موږ سره تکرار وکړئ، دا به تاسو ته ښیي. صحیح ده؟ ښه. اون ویست، اون ویست، اون ویست. ویست ته په انګلیش کې څه وایي؟ کوټ یا جاکټ. دلته یا کوټ ورته وایي یا جاکټ ورته وایي او یا ژاکټ ورته وایي، هغه ستاسو خپله خوښه ده. سمه ده؟ اون شمیز، اون شمیز، اون شمیز. a shirt، a shirt. یو کمیس. دوستانو کمیس نه دلته مطلب څه شی ده؟ موږ تاسو کمیس په اصل کې نه لرو د نارینه دپاره که نه؟ نارینه دپاره یخنقاغ ده. دغه کوم یخنقاغ چې موږ تاسو د دریشي سره یې اغوندو ښه، یا د رسمي پتلانه سره یې اغوندئ، دغه یخنقاغو ته شمیز ویل کېږي. ښه، دا کوم یخنقاغ چې بره کالر لري او لاندې مخې ته بټنې لري، صحیح ده؟ دغه ته شمیز ویل کېږي. پتلون، ګوره کله تاسو زړه چې تی تلفظ کوئ او که نه کوئ، پتلون هم ورته ویلی شئ، پنتلون هم ورته ویلی شئ. پنتلون، پنتلون. پنس، پتلون. سمه ده؟ اتیشرت، اتیشرت، اتیشرت. ټي شرټ، یو ټي شرټ. نو ټي شرټ خو دوستانو تاسو په خپله ښه پوهېږئ چې ټي شرټ مشخص نوم موږ تاسو په پښتو کې ډېرو شیانو ته نه لرو. نو ټي شرټ هغه کوم بلوزونه یا کوم نیمه نستوڼی بلوزونه چې موږ تاسو د ورځې په اوږدو کې اغوندو، دغه زیاترو ته د ټي شرټ کلمه استفاده کیدی شي. ښه، ورپسې د اژین، اژین، اژین. جنس، جینز. جینس دوستانو چې ته ویل کېږي؟ جینس په خپله جینس ده. ولې جینس کوم پتلونو ته ویل کېږي؟ دا به تاسو ته معلومات درکړم. دا هغه پتلونونه ده چې هغه کوبای په نوم یادېږي موږ تاسو په ژبه کې. صحیح ده؟ لکه د کوبای پتلونونه به تاسو لیدلی چې یا شین یا تور رنګو کې ده یا آبي رنګو کې ده که نه؟ نو دغه ته ژین وایي. ورپسې او، او. دا ټي نه تلفظ کېږي ښه. او. اټاپ، اټاپ. یوه جامې یا یوه جامه. ښه، دا د زنانه جامو دپاره ښودل شوی ده دوستانو. ښه، دا او دا هغه لکه مخکې چې تاسو ته ما وویلې چې د یخنقاغ په شان هغې ته شمیز ویل کېږي. نو دغه او چې ده دا د زنانه هغه کالو ته ویل کېږي چې ځینې لمن لري ځینې لمن نه لري او د رسمي پتلونو سره یې اغوندي زنانه. خدای دې وکړي چې نور تاسو پوه شئ. خو یو خبر ته زه به دلته تاسو ته معلومات درکړم. کوم لغت باندې یا په کوم معنا باندې چې تاسو نه پوهیږئ، مهرباني وکړئ هغه لغت کاپي کړئ، ګوګل کې واچوئ، ایمیج بخش کې لاړ شئ، هلته تاسو ته مکمل عکسونه د هغه نوم ښیي، د هغه لغت ښیي. نو هلته به که چیرې ستاسو داسې زموږ په تشریح پوه نه شوئ، هلته کولی شئ چې هلته پوره د تصویر د طریقې نه پرې پوه شئ. ښه، ورپسې اشمیزیې، اشمیزیې، اشمیزیې. شمیزیې دوستانو څه ته وایي؟ ابلوز، ابلوز، یوه بلوز. سمه ده؟ ورپسې اکاستوم، اکاستوم، اکوستوم. اسوټ، سوټ دوستانو چې ته ویل کېږي؟ یوه دریشي. سمه ده؟ دا کوم دریشي چې موږ تاسو په دفترو کې اغوندو او یا ځینې وطنوال چې د خپل په ودونو کې یې اغوندي که نه؟ دا شی. ښه، اشوخت، 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 اشورت. شورت دوستانو چې ویل کېږي؟ یوه نیکر، د زنګونو نه پورته.
ښه دوستانو شورت دا هغه نیکرې دي چې موږ تاسو د ګرمو په موسم کې اچوو یا که چیرې تاسو پام یې د فوټبال او د والیبال لوبغاړي چې اچوي د زنګنونو نه لږ شانته پورته یي او ځینې جب لري ځینې نه لري دغه ټولو ته څه ویل کېږي شوخت د هغه پسې اون غوب اون غوب اون غوب اډرس دا زنانه‌یي جامو ته ویل کېږي سمه ده یوه زنانه‌یي جامې اون ژوب اون ژوب اون ژوب اسکرټ سکرټ دوستانو څه ته ویل کېږي یوه لمن لمن سمه ده نو لمن خو تاسو په خپله ښه پوهېږئ دغه دا کوم لغتونه چې تاسو ګورئ دلته زنانه‌یي مردانه‌یي کالو رانغښتې ده نو نظر خپل استفادې ته لغتونه زده کړئ که نارینه مثال ټول زده کړئ هم په دردي لګي او که زنانه زده کړئ دا د دې لپاره چې تاسو که چیرې اوشان ته ځئ یا مثال کوم بل ځای ته ځئ سودا اخلئ او که سودا نه اخلئ مثال په توګه کوم وخت تاسو ته چانس برابرېږي هلته کار کوئ نو دا لغتونه ټول به تاسو ته په درد لګېږي صحیح ده نو دا خپله ژوب چې و دا سکرټ او یا لمن دا هغه لمنې دي چې د ملا نه نیولی ځینې خلک تر زنګنو پورې اغوندي او ځینې اوږده ځینې لنډ بیا د پاسه ورسره یا جاکټ اچوي یا مثال د بالاتنې په حساب دا شان دی اپیژامه 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 په انګلیش کې ورته څه وایي پجامه پجامه جامې دوستانو دا اوس کومه سکالې ته ویل کېږي دا جامې چې دا موږ تاسو خو پیژامه په موږ تاسو په دود کې خو زموږ تاسو افغاني کالو ته ویل کېږي که نه خو د خارجیانو په حساب پیژامه هغه کالو ته ویل کېږي چې دوی ورسره خوب کوي سمه ده د مثال په توګه د خوب کالي چې دوی اغوندي هغه خانه خانه چارکونجه خانې یا مختلف ډیزاینداري او د خوب په موده کې د شپې اچوي او سحر یې بیرته وباسي دوی هغه کالو ته پیژامه ویل ښه د هغه نه وروسته بل لغت چې موږ تاسو سره ده اون سرویت اون سرویت اون سرویت اټاول دا یو ځان پاک صحیح ده دا کوم موږ تاسو چې حمام نه وروسته خپل ځان پاکوو ده ته سرویت وایي اوس ځینې لغتونه چې ما تاسو دلته جملو کې استفاده کړې ده نو تاسو کولی شئ چې همدا په شانتې بیا نور د شیانو سره تاسو خپله لغتونه یا خپله جملې جوړې کړئ اوس لومړی جمله چې موږ تاسو ته دلته مخکې کوو هغه یوتیلیزې تګان یوتیلیزې تګان یوتیلیزې تګان use your glove خپل دستکشې وکاروئ صحیح ده مثال په توګه تاسو کولی شئ چې یوتیلیزې ته ویست مثال په توګه ستاسو موټر چیرته خراب شو تاسو سره ژیلې ژون واسکټ ده تاسو خپل ملګرو ته بخښنه غواړم دلته دوستانو تاسو کولی شئ چې د خپل ملګري ته یا هر څوک چې در سره یي هغې ته ووایئ چې خپل ویسټ واچوئ صحیح ده که نه نو دغسې ځایو کې استفاده ترې کېږي د هغه نه وروسته د کوم جمله چې موږ ته سره ده پختې تون مانتو وبخئ پخت تون مانتو پخت تون مانتو wear your coat خپل کوټ واغوندئ د مثال په توګه تاسو بازار ته ځئ خپل بچي ځان سره وړئ نو خپل بچي ته امر کوئ چې خپل څه وکړه کوټ واچوه یا خپل هغه جامپر واچوه یا د مثال په توګه تاسو پوښتنه کوئ د یو څه په باره کې مثال باران ده د باندې او تاسو غواړئ چې هغه خپل باراني کالي واغوندي صحیح ده نو تاسو پوښتنه کوئ چې چیرته ده ستا د باراني کوټ où est ton imperméable où est ton imperméable where is your raincoat ستا باران کوټ چیرته ده دا خو پوهیږئ چې امپرمیابل دوستانو هغه کوټ ته ویل کېږي چې لکه جامې په شان یا د جامپر په شان د پاسه یا چې سر یې خولۍ لري او داسې تر زنګنو نه ورښکته یي هغه اغوندئ تر څو لمده نه شئ نو که چیرې بیا تاسو چترۍ ته نښه کوئ هغې ته بیا پغه پلوي وایي ښه پغه پلوي
ښه بل سلاید په لوري ځو. ښه دوستانو بیا هم دغه څو لغتونه چې ده تر دې ځای پورې دا د هماغه مخکې سلاید ته مربوط ده. نه وبخښئ هماغه سلاید ته مربوط نه ده، دا نوی موضوع ده. Le sous-vêtement. Le sous-vêtement. صحیح ده؟ څه معنا؟ underwear terms. سمه ده؟ اوس دغه le sous-vêtement د زیرو جامو شرایط البته دلته ما په ژباړه کې تاسو ته ایښی، یا د زیرو جامو کالو ته وایي، هغه ستاسو مربوط ده چې کومه سې ژباړه کوئ. صحیح ده؟ خو دا په مجموع کې هغه څه ده چې تاسو د کالو لاندې اغوندئ. سمه ده؟ نو لومړی لغت چې دلته موږ تاسو سره ده astring. 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 اټانګ. اټانګ. دا دوستانو چې ته ویل کېږي یوه ښځینه نیکر ده. ښځینه نیکر. نو دوستانو دته ولې ټنګ وایي؟ دا به ستاسو خپله کورنۍ دنده وي. که چیرې غواړئ چې لا زیات معلومات لاسته راوړئ، دا کاپي کړئ، ګوګل کې واچوئ، تاسو ته تصویرونه یې ښیي، نور باقي مانده خپله پرې ځان پوهېږئ. اکلسون. 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 انډر پینټس. انډر پینټس. دا نارینه نیکر ده. مخکې موږ تاسو شوخت ولوستو، اوس نیکر لولو. نیکر هغه ده چې د هر جامو سره یې اغوندئ، هغه دومره اوږده پاینسې نه لري. سمه ده؟ اسوتیا ګورژ. اسوتیا ګورژ. اسوتیا ګورژ. ابرا. ابرا. دا ښځینه واسکټ ده. ښځینه واسکټ. ښه ابوستې. 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 ابوستیر. ټیوب ټاپ. دا نیمتنه‌یي لکه واسکټ غونته شی ده چې زنانه یې اغوندي. که چیرې تاسو پام کړئ په ګرمیو موسم کې زنانه داسې لکه بوجۍ غونته یو شی اغوندي، خپل د واسکټ په حیث استفاده کوي تر نو پورته. لکه داسې تاسو داسې پوهېږم چې لکه بوجۍ غونته شی، سر یې هم داسې کشي، لاندې هم کشي، هسې صرف لکه د واسکټ په شان استفاده کوي. که چیرې بیا هم زما په دې خبرو پوه نه شوئ، نو دا کاپي کړئ، ګوګل کې واچوئ، لا زیات معلومات به تاسو ته لاسته راشي. ښه دکولان. 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 ټایټس. دا څه ته ویل کېږي؟ برجست. برجست. ښه اوس په دغه بخش کې موږ تاسو ته ځینې لوازم ده چې فرانسوي کې ورته څه وایي؟ لکسسوار. لکسسوار. کلوت اکسسوریز. د جامو لوازم. ښه لومړی چې موږ تاسو دلته ده هغه څه ده؟ لکه دا دې ته ولې لوازم وایي؟ ځکه چې دا لکه اصلي جامه نه ده که نه؟ لکه ځینې خلک د ښکلا دپاره یا چې ځینې خلک مثال د موډ دپاره اچي او داسې نور. ښه د بوکل د اوغۍ. د بوکل د اوغۍ. ایرنګ. غوږالۍ. اون بګ. اون بګ. اون بګ. ارنګ. یوه ګوته. اکولیه. 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 نکلس. نکلس. نکلس دوستانو څه ته وایي؟ هار. کوم هار چې زنانه په غاړه کې اچوي. ورپسې لغت چې ده اون اشارپ. اون اشارپ. اون اشارپ. سکارف for the neck. سکارف د غاړې دپاره. دا اشارپ دوستانو دا هغه مردانه‌یي دسمال غونته چارکونجه او اوږده مستطیلي شکل لري چې په ګرمي د یخنۍ په موسم کې نارینه د خپل د غاړې نه تاووي تر څو یخ د هغه غاړې ته ونه ننوځي. سمه ده؟ نو هغې ته اشارپ وایي. ښه اپورتمونې. 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 والټ. والټ څه ته ویل کېږي؟ یوه بټوه، د پیسو بټوه. سمه ده؟ یا د پیسو بکسه.
apostrophe 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 a wallet دا هم د پیسو بټوې ته ویل کیږي تاسو کولی شئ چې دواړه استفاده وکړئ په هر ځای کې یو معنا ده apostrophe او یا apostrophe un ceinture un ceinture un ceinture a belt دا څه معنا یو کمربند کمربند چې تاسو استفاده کوئ د ورځې په اوږدو کې un sac à main un sac à main un sac à main a handbag handbag مطلب دا ده چې کوم فارسیوانان ورته دستکول وایي پښتو کې ورته ما مشخص نوم پیدا نه کړ هغه لاسي کڅوړه چې موږ تاسو البته داسې په معنا تاسو ته وکړم چې زنانه ځان سره یې ساتي مثال په هغه کې خپل د ښکلا لوازم اچوي یا پیسې پکې ساتي یا خپل اسناد پکې ساتي او داسې نور هغې ته څه وایي اساکمه د هغه نه وروسته اون موندخ اون موندخ اون موندخ اواچ اواچ یو ساعت دا کوم ساعت چې تاسو په لاس تړئ دې ته موندخ ویل کېږي ښه a chapeau a chapeau a chapeau a hat یوه خولۍ un vest un vest a jacket a jacket یوه جاکټ ځینې لغتونه که تکراري راغلي خیر ده مهم نه ده تاسو کولی شئ چې بیا دوباره پې کار وکړئ تاسو ته به ښه حافظې ته وسپارل شي دا هم د تیر سلایډ په ادامه ده چې دا لکه هغه لوازم ده چې د کالو سره تاسو استفاده کوئ دی شیسیوغ دی شیسیوغ دی شیسیوغ شوز بوټان هغه کوم بوټان چې د ورځې په اوږدو کې تاسو د دریشي سره یې اچوئ او یا د نورو شیانو سره هغې ته شیسیو ویل کېږي شیسیوغ ښه که چیرې د مثال په توګه تاسو کرمچو ته ګوته نیسئ نو بیا کرمچو ته باسکټ ویل کېږي ښه باسکټ د هغه نه وروسته دا کوم لغت چې موږ تاسو سره ده دی شوسیت دی شوسیت دی شوسیت دی شوسیت شوسیت دوستانو څه ته ویل کېږي ساکس جرابۍ یا جراب جراب دا کوم شیان چې موږ تاسو د ورځې په اوږدو کې د بوټانو سره اغوندو د لیونیت د لیونیت د لیونیت ګلاسز او یا سپیکټاکلز عینکې عینکې ښه ورپسې دا کوم لغتونه چې دا هم ځینې مهم ده چې مو د ویتما سیزونیر دا هغه مهم لغتونه ده چې تاسو په یو سیزن کې اغوندئ نو مطلب سیزن دا ده چې دا خو تاسو پوهیږئ چې خارجي خلک ده او زیاتر دغه موسمو ته ډیر ترجیح ورکوي د مثال په توګه د اوړي په موسم کې دوی مشخص کالي اغوندي او د ګرمي په موسم کې د یخ په موسم کې مشخص کالي اغوندي او داسې نور صحیح ده نو دا کوم کالي چې دوی د ګرمي په موسم کې اغوندي دلته به ټول نومونه یې تاسو سره یې صحیح ده ښه یا د یخ په موسم کې ښه دیبه 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 سټاکینګ سټاکینګ جراب نو دوستانو دلته ما تاسو ته شوسیت چې وښوده دا جراب ده چې نارینه زنانه یې د بوټانو سره اغوندي دیبه چې ده او یا سټاکینګ چې ده دا هغه جرابۍ ده چې ځینې زنانه د پرتوګ غوندې استفاده کوي صحیح شوه نور باقي مانده که بیا که پوه نه شوئ نو تاسو کولی شئ چې دا جرابۍ عکس نوم یې واخلئ ګوګل کې واچوئ تاسو به یې تصویرونه ښکاره کړي د بوت د بوت د بوت بوټس بوټ خو بوټان ده دلته دوستانو ګوره بوټ شسیوخ دا بوټ هغه بوټانو ته ویل کېږي چې تاسو د مثال په توګه د ساختماني په کارو کې اغوندئ یا د مثال په توګه ځینې کمپنیانو کې کار کوئ هغه ستاسو بوټان سیفټي لري که چیرې ستاسو په خپه کوم شی خطا شي او ستاسو خپه ژبل نه کړي نو هغې ته دا بوټ او یا ځینې داسې بوټان ده چې مثال په توګه د یخ په موسم کې تاسو د واورې د پاسه هغه د
د ښویېدو دپاره یې اغوندئ، هغې ته هم بوټ ویل کېږي. صحیح ده؟ لکه داسې نور شیان. د هغه نه وروسته دا کوم لغت چې موږ تاسو سره ده دیګان. دیګان دیګان دوستان ما تاسو ته پخوا ویلي وو چې که چیرې مخې ته یې ام ای میل ده که اف ای فیمیل ده، نو دا ګان هم مذکر نوم ده. ښه ګلافز ګلافز دستکشې سمه ده. بل لغت چې موږ تاسو ده د لیونت د سولی. د لیونت د سولی دا هم مؤنثه نوم ده. سن ګلاسز سن ګلاسز د لمر عینکې. صحیح ده؟ د لمر عینکې. موږ تاسو دلته لیونت ولوستل که نه. دا لیونت چې ده دا عام عینکو ته ویل کېږي چې دا ځینې خلک سترګې مشکل لري او سترګو دپاره یې اغوندي یا د هر شیز دپاره چې اغوندي هغې ته لیونت ویل کېږي. کله چې د لمر عینکو ته راغلی هغه تور تور هغې ته د لیونت د سولی. مطلب دا ده چې سن ګلاسز یا د لمر عینکې. د سندل د سندل د سندل سینډلز سینډلز سینډل خو سینډل ده دوستانو. موږ تاسو غریب خلک مشکلات هم دې کې ده چې ژبې ته څوک خدمت نه کوي. هر کلمې ته موږ مشخص نوم نه لرو او ځینې لغتونه ده چې موږ تاسو د نورو ژبو نه غلا کوو او خپل په ژبه کې استفاده کوو. صحیح ده؟ نو سینډل به سینډلې. صحیح ده؟ زنانه‌یي سینډل ته ویل کېږي یا مردانه‌یي سینډل ته. د هغې نه وروسته د تانګ د تانګ د تانګ فلپ فلاپ یا تانګز. دا دوستانو دا چپړې د ګوتو والا. ما داسې تاسو ته ترجمه کړی. نو دا هغه چپړې دي چې تسمې لري او د دې غټې ګوتې ترمنځ خطا کېږي. نو دغه چپړو ته څه ویل کېږي؟ د تانګ. د هغه نه وروسته ابیکیني 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 بیکیني ده په انګلیسي کې هم. دا مشخص نوم ما ورته پیدا نه کړ په پښتو کې. دا هم د زنانه‌یي نیکرو ته اشاره کوي چې د ګرمۍ په موسم کې هغوی د پلاژ او یا بیچ او یا د اوبو تر غاړه یې اغوندي. د بلوزون وبخئ ابلوزون ابلوزون ا جاکټ دا هم یو جاکټ ده زنانه‌یي. ابونه 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 ا هټ ا نیټ کپ. ګوره یوه خولۍ یوه اوبدل شوی خولۍ. دا هغه خولۍ موږ تاسو ته ښیي چې د لاس سره اوبدل کېږي او د سړه هوا په موسم کې موږ تاسو یې اغوندو. صحیح ده؟ مخصوصا دا هغه خولۍ ده چې ستاسو غوږونه هم پټوي او ستاسو سر پټوي. ښه اژلې 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 un cardigan un cardigan un cardigan cardigan دا یوه مخه خلاصه جاکټ. دا کوم جاکټ دي؟ دا هغه جاکټ دي چې مخه یې خلاصي او بټنې لري یا امکان لري چې زنځیره کې ولري. صحیح ده؟ امایوت دبه امایوت دبه امایوت دبه اسویم سوټ اسویم سوټ دا د لامبو سوټ یا د لامبو کالو ته امایوت دوبه وایي. صحیح ده؟ نو دوستانو که چیرې بیا هم ځینې کسان ځینې ملګري چې په ځینې شیانو کې لږ څه شک لرئ تاسو ته صحیح نه تشریح کېږي یا زموږ په تشریح نه پوهیږئ ما تاسو ته مخکې سلایډو کې ویلي هغه نوم کاپي کړئ ګوګل کې واچوئ تاسو ته پوره معلومات درکوي. تصویر کې وګورئ او د هغې نه ځان پوهیږئ. ښه امانتو 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 اکوټ کوټ دوستانو یوه اوږده کورتۍ د چپن په شان. صحیح ده؟ منتو هغه چې ته ویل کېږي. ښه اپوال 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 اوور اپوال اوور سویټر یا اپول اوور دا یو جاکټ مخه بند. دا هغه جاکټو ته ویل کېږي چې مخه یې بند دی ښه او د دریشي سره یې خلک اغوندي. سمه ده؟ په دفترو کې
د دریشي سره اخیستل کیږي، نو دغه ته اپیول او یا اپیول اوور وایي. آخري لغت چې په دغه سلاید کې موږ تاسو سره ده دوستانو، هغه دا ده اسوغویت د پلاژ. اسوغویت د پلاژ. اسوغویت د پلاژ. ا بیچ ټاول. د ساحل لپاره ځان پاک. د ساحل لپاره ځان پاک. یعنی د اوبو په غاړه کې چې کوم ځان پاک تاسو سره ځان سره وړئ هغې ته سوغویت د پلاژ، یا د مثال په توګه د شګو د پاسه یې چې هواروئ او ځان ته مر ورکوئ. ښه دوستانو، اوس موږ تاسو خو ځینې لغتونه زده کړه چې کالو ته مربوط وو، ځینې فعلونه به زده کړو. صحیح ده؟ لکه فعلونه مطلب دا ده چې کالو سره کومه سي فعلونه استفاده کیږي، کومه سي اکشن یا عملونه ورسره ترسره کیږي، نو دلته تاسو ته هغه هم موږ اخیستې ده. صحیح ده؟ نو verb qu'on utilise avec les vêtements. Common verbs used with the clothes. هغه فعلونه چې هغه د کالو سره استفاده کیږي. نو بخښنه غواړم دلته دواړه ترجمې ما دري لیکلې ده، زموږ پام نه ده شوی. موږ نه چې څه غلطي کېږي موږ ته بخشش کوئ، ځکه چې موږ هم انسان یو او مصروف یو، بس کله فکرامي او کله نه یې بس. صحیح ده؟ ښه. In French you have the reflexive verb like s'habiller. ګورئ دغه خبر ته متوجه شئ، وایي په فرانسوي کې تاسو فعلونه لرئ رفلکسیو. که چیرې ستاسو په یاد وي موږ تاسو پخونومینو verb ولوستل که نه، چې هغه فعلونه چې بیرته تاسو ته ګوته کوي یا تاسو ته ګوته نیسي. د مثال په توګه که چیرې ستاسو په یاد وي چې تاسو ویلي وو که نه چې زه په خپله خپل ځان مینځم. صحیح ده؟ نو دلته هم همدا شی ده. نو کله چې تاسو وایئ s'habiller to dress to get dressed، نو ته دلته وایئ چې s'habiller مطلب زه خپله کالي اغوندم یا زه خپل کالي اغوندم. نو دا داسې معنا ورکوي چې تاسو خپل ځان ته کالي اچوئ که نه، بل څوک تاسو ته کالي خو نه اغوندي که نه، تاسو خو ماشوم نه یاستئ. نو دا دپاره بیا په ادامه کې تاسو ته ویل شوی ده چې in its derivatives like a déshabiller. ګوره دلته s'habiller دی چې ویلې مطلب ما واغوسته، د دې نه وایي دوباره دا لغت وایي لاسته راغی. derivatives مطلب دا ده چې دا جملې لاسته راغی یا دا کلمات یې لاسته راغی. se déshabiller بیرته ځان لوسول. undress. se déshabiller مطلب بیرته لباس ویستل. اور یا se réhabiller to dress again یا دوباره کالي اغوستل. to put clothes back یا دوباره جامو اچولو ته se réhabiller ویل کیږي. نو دلته بیا تاسو ته ویل کیږي چې تاسو دغه لاندې فعلونه هم لرئ. اوس به دلته په دو باندې کار وکړو. ګورئ دلته لومړی لغت چې تاسو ته راغلی ده aller bien à quelqu'un. aller bien à quelqu'un. to fit someone well. د یو چا سره ښه فټ کول یا د چا سره ښه ښکاره کېدل. دا تاسو کومه سي جمله کې استفاده کوئ؟ دلته خو quelqu'un مطلب دا ده چې یو څوک. د مثال په توګه تاسو سره یو ملګری لاړ اوشان ته یا مثال کاغفوخ ته یا د مثال په توګه شتلې ته، هڅې ته چې لاړئ لباس هم واخیسته، تاسو یو ښه منتو واخیسته په ځان هم کړه او ته ورته وایې چې aller bien à toi. aller bien à toi. تا سره ښه ښکاري یا تا سره فټ ښکاري. صحیح ده؟ دا شانتې. یا د مثال په توګه تاسو عینکې چیرته واخیسته او تاسو مثال ملګري ته پوښتنه کوي چې څنګه ده ښه ښکاري که نه، هغه یا تاسو د دوکاندار نه پوښتنه کوئ چې دغه عینک ما سره ښه ښکاري، هغه درته وایي چې aller bien à toi یا aller bien à vous. صحیح ده؟ دا شانتې تاسو سره ښه ښکاري. بل لغت چې موږ تاسو سره ده essayer to try. هڅه کول یا کوښښ کول. ګوره یو هڅه کول دا ده چې موږ تاسو په درسو کې هڅه کوو، یو هڅه کول دلته مطلب دا ده چې تاسو یو شی اغوندئ. صحیح ده؟ دلته اغوستلو ته هم دا استفاده کیږي. د هغه نه وروسته بل ورب چې موږ تاسو سره ده پوښتې to wear. اغوستل، د جامو اغوستل، د بوټانو اغوستل او داسې نور. mettre to put on.
کېښودل. صحیح ده. مثال یو څوک خال کېږدي یا مثال او داسې نور. غپسې 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 to iron. دا څه معنی؟ اوتو کول. د جامو اوتو کول ته غپسه وایي. پلیه پلیه to fold معنی پوښول یا پوښ کول. څنګه پوښ کول؟ مثال تاسو یو ځای کې دریشي اخلئ، تاسو هغه ته وایئ چې پلیه. مطلب دا ده چې هغه په پلاستیک کې موږ ته پوښ که. صحیح ده. ورپسې ranger ranger to keep to store cloth. ساتل یا د جامو ذخیره کول. صحیح ده. faire la lessive faire la lessive faire la lessive to do the laundry. د کالو مینځلو لپاره یا د کالو مینځلو. صحیح ده. نو دلته ما ځینې لغتونه تاسو ته په جملو کې استفاده کړی. تاسو کولی شئ بیا نور لغتونه خپل کارخانګي یا ستاسو کارخانګي چې تاسو په کور کې جملې ته جوړې کړئ. صحیح ده. Asseyez sa chaussure Asseyez sa chaussure Try these shoes. صحیح ده. دا بوټان هڅه وکړئ یا دا بوټان واغوندئ. هڅه وکړئ یا واغوندئ مطلب ده. صحیح ده. Ne repassez pas mon manteau Ne repassez pas mon manteau Don't iron my coat. زما منتو یا زما کوټ مه اوتو کوئ. صحیح ده. د مثال په توګه ستاسو کالي یا ستاسو منتو په کور کې مینځي او هغه کوم څوک چې مینځي یا ستاسو ملګری یا هر څوک چې ده هغه صحیح اوتو یې زده نه ده یا امکان لري چې اوتو ترې وسوځوي. صحیح ده. نو تاسو ورته وایئ چې ne repassez pas mon manteau. زما منتو مه اوتو کوئ. صحیح شوه. داسې کولی شئ تاسو دا ټول لغتونه بیا جملو کې استفاده کوئ. مثال د خبرې ته وایي چې portez ton chaussure portez ta chaussette جرابه یې واغوندئ. صحیح ده. که چیرې بیا مثال په توګه غپسې تاسو زده کړه. غپسې مثال که چیرې تاسو غواړئ چې د اوتوکار په حساب وظیفه چیرته واخلئ، اوتوکار ته څه وایي؟ غپساژ. غپساژ پوست د غپساژ. صحیح ده. د اوتوکار پوست. نو دا لغتونه دغه ځایو کې تاسو ته پکارېږي. ښه، اوس خو موږ تاسو فعلونه ولوستل. دلته ځینې صفتونه لولو چې د کالو او د لباسو سره استفاده ترې کېږي. په دې کې ګوره adjective کوغان لیې او ویدما. د جامو اړوند عام صفتونه چې په انګلیش کې ورته څه وایي؟ common adjectives related to clothes. ها دلته وایي along with the color adjective you can use below adjective to describe clothes worn by yourself, someone else or better to compliment someone. سره د دې چې وایي تاسو رنګونه خلکو ته ښیئ که نه د کالو یا د لباسو یا د بوټانو سره، تاسو کولی شئ چې دغه صفتونه هم استفاده کوي. دا صفتونه مطلب دا ده چې کله ناکله ځینې ځایو کې داسې برابریږي چې تاسو یو څوک ستایئ، یو چا نه ستاینه کوئ، نو دا لغتونه که چیرې تاسو زده کئ تاسو ته به ډېر ښیي. ګوره بیا لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي که نه چې کله مؤنث یو ای اضافه کیږي، چې کله مذکر ای نه لري، نو دا لومړی ګوره تکرار ده ځینې که نه، دا کوم چې ای نه لري دا ټول مذکر ده یعنی نارینه لغت ده. کوم چې آخر کې یو ای ده هغه څه شی ده؟ هغه مؤنثه ده. نو دلته وګوره کوغ 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 کوخت 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 شارت مطلب یې څه؟ لنډ لنډ. مثال په توګه لنډ کالی ده، لنډ بوټان خو لنډ نه لنډ پتلون ده یا لنډ جامې یا داسې نور. صحیح ده. کله چې که نارینه ته استفاده کوئ کوغ به ورته وایئ، که زنانه ته استفاده کوئ کوخت. صحیح ده. لون 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 لانګ 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 په انګلیسي کې هم ورته لانګ وایي، اوږده. جامو دپاره استفاده کیږي یا
همداسې د منتو یا د مثال په توګه جاکټو د هر څه لپاره استفاده کولی شئ. ورپسې ایلیګان، ایلیګان، شیک، شیک، سوفستیکې، سوفستیکې. په انګلیش کې تقریبا عین شی د لږ تلفظ به یې مختلف کوي. ایلیګنټ، شیک، سټایلش. ښکلی، شیک، مود د ورځې. صحیح ده؟ مود د ورځې. کلاسیک، کلاسیک. ګورئ دلته سپیل فرق لري، نور هماغه تلفظ ده. کلاسیک، کلاسیک دوستانو کلاسیک ورته وایي یا ساده ته، ساده شی ته کلاسیک ویل کېږي ښه. هغه نه ورپسې ژولي، ژولي. دا که چیرې نارینه ته استفاده کوئ ژولي به ورته وایو، که زنانه ته ژولي. تلفظ یې یو شی ده، صرف په دې لیکلو کې به یو ای اضافه کوئ. څه معنی؟ پریټي، پریټي معنی ښایسته، ښایسته. منیفیک، منیفیک، منیفیک. په انګلیش کې هم ورته منیفیک وایي، دبدبې والا، شان شوکت والا. صحیح ده؟ دا شان دی. مدغن، مدغن، مدرن، عصري. عصري مطلب دا ده چې کوم شی چې نوی په کال کې راوځي هغې ته د فرانسوي یا د انګلیش په ژبه کې ورته مډرن وایي که نه، لکه نوی، جدید. صحیح ده؟ لکه دا هم عصري هماغه معنا ورکوي. ورپسې پخاپ، 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 کلین، پاک. صحیح ده؟ پاک. سل، سل، ډرټي، ډرټي. چټل او یا خیرن، چټل یا خیرن. فخوسې، فخوسې. البته فخوسې دوه ځلې دوستان لیکل شوی ده. ښه، ښه. ورپسې انګلیسي معنا یې ده کرمپلډ یا کرنکلډ. ګونجې، ګونجې، اتو شوی نه وي. دا که چیرې تاسو متوجه شوي اوسئ کله چې کالي د ماشین نه راوباسئ هغه ګونجې لري که نه، اتو نه یي، نو هغه حالت ته فخوسې وایي، فخوسې. صحیح شوه؟ یا د مثال په توګه که چیرې تاسو یو پاڼه راواخلئ او لاس سره یې داسې ګونجې کوئ نو دغه ګونجې حالت ته یې فخوسې وایي. دیمودې، دیمودې. دا مذکر ده او دا یې مؤنث. دیمودې. اولډ فیشن، زوړ دود یا زوړ رواج یا زوړ موډ. اوس به دلته وګوره چې دا کومه سي په جملو کې استفاده کیږي. C'est une personne élégante. C'est une personne élégante. She is an elegant person. هغه یوه ښکلې ښځه ده. صحیح ده؟ هغه یوه ښکلې ښځه ده. کله ناکله ښکلې ورته استفاده کولی شي یا ورته وایي چې مثال هغه یوه شیکه ښځه ده، یا د مثال په توګه ته ورته ویلی شي هغه داسې یوه ښځه ده چې د ورځې په اوږدو کې یا د ورځې د سټایل سره خپل سټایل بدلوي، نو دغسې. صحیح ده؟ ورپسې ده Elle est beau garçon. Elle est beau garçon. He is handsome boy. He is handsome boy. هغه ښکلی هلک دی. ګوره بو دلته په آبي رنګ کې ده. اوس که چیرې یو جنۍ وایي چې هغه ښکلی دی هغه به څنګه وایي؟ C'est une belle fille. C'est une belle fille. C'est une belle fille. She is a pretty girl. دا یوه ښکلی نجلۍ ده. نو دلته دغه یو خبرې ته متوجه سئ. ګوره نارینه دپاره بو راځي، زنانه دپاره بل، بل. سمه ده؟ دا شان دی. اوس که چیرې غواړئ چې د دې لغتونه په جملو کې استفاده کوئ، مثال د خبرې ته وایئ چې یو چا سره خبرې کوي، هغه یو څه باره کې غږیږي یا یو شی نه ستاینه کوي، c'est magnifique. کله چې دغسې ځینې جملې تاسو استفاده کوئ د دې نه مطلب دا ده چې تاسو ډېر په لوړه سطحه خبرې کوئ. ښه، د دې مطلب دا شی ده. نو c'est magnifique ته داسې ویله چې دا د دبدبې والا ده. صحیح ده؟ یا د مثال په توګه تاسو وایئ چې یو رستورانت ته ځئ، هغلته وایئ چې elle est très propre. هغه ډېر پاک ده. او که چیرې مردار یي elle est très sale. Elle est très sale.
هغه ډیر چټل ده یا هغه ډیر خیرن ده. نو تاسو کولی شئ دا لغتونه نور باقي په خپله جملو کې استفاده وکړئ. دوستانو تاسو ته لغتونه او جملې موږ راوړو باقي مانده، ځکه د دې لپاره درسونه ځنډ ځنډ بعد تاسو ته اپلوډ کوم، تر څو تاسو هغه هر موضوع باندې لږ څه کار وکړئ او ځان پرې ښه بلد کړئ. ښه، دا تیسیو ای ماتریو، تیسیو ای ماتریو، fabric and material، پارچې او مواد. پارچې نه مطلب دوستانو دلته دا ده چې تیسیو ټوټې ته ویل کېږي. ښه، ټوټې او مواد. د مثال په توګه کوم ټوټې چې موږ تاسو د ورځو په اوږدو کې په کالو کې ګورو، په جاکټو کې ګورو، په پتلانو کې ګورو، دغه ته چې وایي تیسیو. تیسیو که چیرې تاسو چیرته ټوټې اخلئ، ټوټې نه مطلب دا ده چې مثال تاسو کالو ته چیرته ټوټې اخلئ، د مثال په توګه مردانه کالو ته یا زنانه کالو ته یا هر څه چې وي، نو که چیرې تاسو د ټوټو پوښتنه کوئ کوم سوپر مارکیټ تاسو ورته تیسیو ویلی شئ. تیسیو سمه ده. ښه، دلته تاسو ته بیا په انګلیسي کې څه معلومات یې درکړی ده. how to say cotton skirt and or a leather jacket. Here are the fabrics and material names in French. تیسیو دلته وایي تاسو به ځینې شیان زده کوئ یا ځینې تاسو به څنګه وایئ چې یوه پنبې والا یخنقاق یا یوه لیدر جاکټ یا مثال چرمی جاکټ. صحیح ده. نو دلته تاسو ته په دغه جدول کې ښودل شوی ده چې تاسو کومه سي وایئ د یو ټوټې په باره کې د هغه مټریال د هغه مواد چې استفاده شوی دی که نه. نو راځئ چې دلته معلومات باره کې ولولو. صحیح ده. نو دوستانو دا خو ډیر مهم ده. تاسو کله چې کالي هم اغوندئ، مثال په توګه ستاسو ځینې کالي د کاټن نه جوړ شوي، داسې په اول په پښتو کې تاسو ته وایم، د پنبې نه جوړ شوی، ځینې د سرمن نه، ځینې د وړۍ نه، ځینې د ورېښم نه، ځینې د داسې نور شیانو نه. صحیح ده. نو راځئ چې د دې باره کې دلته ولولو. کله چې کوتو، له کوتو، له کوتو، کاټن، کوټن، دا دوستانو کوم کالو ته ویل کېږي؟ دا کومه سي مټریال ته ویل کېږي؟ پنبې ته ویل کېږي. پنبه هغه ځینې پنبې چې موږ تاسو په خپل وطن کې د توشکو او د بله بله شیانو دپاره استفاده کوو. صحیح ده. پنبې ته کاټن وایي. له کویغ، لو کویغ، لو کویغ، لیدر، لیدر. دا څه ده؟ سرمن، سرمن یعنی چرم. صحیح ده. چرمي بوټان او داسې نور چرمي جمپرې. لا لین، لا لین، لا لین، وول. وول دوستانو څه ته ویل کېږي؟ وړی، وړی. نو وړی خو تاسو پوهېږئ چې د پسه وړی ده او د میږې دي او د اوښ او داسې نور. لا سوا، لا سوا، لا سوا، سلک. دا ورېښم ده، ورېښم. صحیح ده. لو ولوغ، لو ولوغ، لو ولوغ، ولویټ، مخمل، مخمل. نو که چیرې په مخمل او په دې شیانو نه پوهېږئ، نو تاسو کولی شئ خپل مور نه یا مثال خپل د فامیل نه، یا که چیرې په هغه باندې هم نه پوهېدئ، کاپي یې کړئ، په ګوګل کې واچوئ، تاسو ته د هغه تصویرونه ښیي او بیا تاسو کولی شئ د هغه نه پوه شئ. ښه. لوله، 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 لینن. دا څه ده؟ دا کتان ده، کتان. صحیح ده. لو نیلون، لو نیلون، نیلون خپله نیلون ده چې موږ تاسو ته نایلون وایو یا نیلان. لکه مثال ځینې لباسونه ده چې هغه لږ څه وایي نیلون پکې زیات ده، په ګرمي موسم کې نه اغوندئ که نه چې وایي ګرمي زیات پکې کېږي. صحیح ده. لکه دا شان دی. بیا دلته تاسو ته په دلته یو نوټ یې درکړی ده. It's important to note that you should use the preposition on to talk about the material. کله چې تاسو د میټریال یا د داسې د موادو په باره کې غږیږئ، نو تاسو به همیشه یو آن استفاده کوئ. دا وینئ؟ آن. اوس د مثال په توګه un robe en coton، un robe en coton، un robe en coton، a cotton dress. د پنبې جامې. صحیح ده. د پنبې جامې. une chaussure en cuir، une chaussure en
cuir a leather shoe a leather shoe د څرمن بوټ یا چرمي بوټ صحیح ده a manto on lane a manto on lane a wool coat a wool coat د وړیو کوټ یا د وړیو جمپر a t-shirt en soie a t-shirt en soie a t-shirt en soie a silk t-shirt د ورېښمو کمیس یا د ورېښمو ټي شرټ صحیح ده نور باقی ماندنو تاسو دغه هر یو ته کوشش وکړئ چې جملې جوړې کړئ تر څو چې ستاسو فکرو او حافظو ته صحیح وسپارل شي بیا هم که چیرې کوم ځای کې تاسو سوال لرئ انتقاد لرئ پیشنهاد لرئ دوستانو زه ستاسو هره موضوع هرې خبرې ته انشاءالله کوشش کوم چې جواب درکړم نو خدای دې وکړي چې زموږ درس تاسو خوښې وړ ګرځېدلی او دلته زموږ درس پای ته ورسېدو نو تر راتلونکي درس او بل درسه پورې تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارو الله مو مل شه